دواره یو دوه شعره درته وایم چې په ګناه پسې ګناه کوم لګیا یم په ګناه پسې ګناه کوم لګیا یم محبت کې ناروا کوم لګیا یم قرضدار یې راپسې څو ځله راغی ورته زه نن او سبا کوم لګیا یم او یو دوه نور شعرونه دي چې ګناهګار شوم توبه ده ګناهګار شوم توبه ده چې مې کړې د خپل ځان سره دوکه ده خدای زده بیا د چا د ژوند ډیوه به وژني خدای زده بیا د چا د ژوند ډیوه به وژني خانجي بیا لاس کې راغستې تماچه ده لواره ته هم راته یو څه شعرونه ووایم بهرحال زه به انتخاب کلام ارشاد چې واوره د غفلت زما په عقل پرېوتلې ده ما ته ګورئ واوره د غفلت زما په عقل پرېوتلې ده دا پانی او سپوره دنیا ځکه ما ته ښکلي واه او مرګ رانه هېر کړی دی اولاد او د دنیا مزو کور ته که مې لار د مخبرې په منځ کې تللې ده او زه وایم دا ځمکه زما ځمکه وایي ته زما زه وایم دا ځمکه زما ځمکه وایي ته زما دا مقابله کې زما پلار نیکه بېلوي مننه زه وایم دا ځمکه زما ځمکه وایي ته زما دا مقابله کې زما پلار نیکه بېلوي ده او شعر زمانه چې دواړه مې راکاږي د دوزخ ژورو کندو ته بیا مې هم د نفس او د شیطان لمسه منلې ده دواړه مې راکاږي د دوزخ ژورو کندو ته بیا مې هم د نفس او د شیطان لمسه منلې ده او شعر د اخیری چې هغه د ملګرو د صابر جنازه وته هغه د ملګرو د صابر جنازه وته څنګه به لګیا و اوس دا خولۍ څومره غلي ده ډېر ښه په اخره کې به زم دوه شعرونه یم رخصت په تاسو راکړې اقبال شاکر صاحب وایي نه تا خبرې وکړې او نه ما خبرې وکړې زمونږ به سر دې ټولې دنیا خبرې وکړې نو څومره خاموشي شو چې ټول کلي ته خان ووي دا ژبه به دې پرېږدمه که چا خبرې وکړې ملګرو دغه زمونږ دغه وړه هڅه ډېر څه قبوله کوي او زمونږ په دغه چینل کې زموږ سره پاتې شي چېرته هم خوشحاله شي